بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور اتلسم سپارا اول نمبر آیات دے. په سورة النور کې مختلف مسائل بیانېږي. د ټولو نه اول غټه مسله چې د فحشاو د زناګانو د تهمتونو دروازې بندول او پچا چې تهمت ولګي د هغه مسائل او دارنګ تهمت چې څوک لګوي بهتان چې لګوي د هغه سزا هغه الله تعالی په دې صورت کې بیانوي. په دې اولنی آیاتونو کې مسأله دا چې په امت کې دا زناګانی دا تهمتونه دا ختم شي، دا بند کړي، د دې وسایل د دې ذرائع د دې اسباب تاسو ختم کړئ. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه اثر دی چې هغه فرمایل چې تاسو د زنانو ته سورة النور ورته یاد کړئ، ځکه سورة النور کې ډېر مسائل دي. که دا زده شي په دې سره د کورونو اصلاح راځي. فرمای رب العالمین سورة انزلناها بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی داسې الله الرحمن چې عام رحم کوونکی دی، الرحیم داسې الله چې خصوصي رحم کوونکی دی په خپلو خصوصی او خاص بندگانو باندې. سورة انزلناها وفرضناها. سورة دا یو عظیم الشان د لوی مقصد والا سورت ده، د لوی شان والا سورت ده. عظمت د دې سورت هم په دی اول آیات کې الله تعالی بیانوي چې دا ډېر لوی سورت دی. اول سورتون تنوین د تعظیم د پاره چې د ډېر لوی شان والا سورت ده. دویم عظمت دا د انزلناها چې دا نازل کړي د مونږه د الله د طرفه دا سورت را نازل شوی دی. دا بل عظمت شو. وفرضناها دریم عظمت د دې سورت دا د وفرضناها فرض کړي د مونږه احکام د دې سورت په مسلمانانو باندې. وفرضناها معنا عمل کول فرض کړي په دې صورت باندې چې تاسو هم په عمل کوي او د تاسو نه رستو چې څومره مسلمانان راځي ټول په دې باندې عمل وکړي. فرضناها یو ترجمه دا قتاده رحمه الله فرمایي چې بینا فيها الحلال والحرام والامر والنهي والحدود، چې په دې صورت کې موږ حلال او حرام او حدود او دارنګ امر او نواهی بیان کړی دي. فرضنا خپل په لفظي معنا چې فرض کړی دی مونږه عمل کول په دې صورت باندې چې تاسو به عمل کوئ. احکام د دې فرض کړی چې په دې به عمل کوئ. وانزلنا فيها آیات بینات. بل شان د دې صورت دا دی چې نازل کړی دی مونږه فيها په دې صورت کې آیات حکمنا و آیاتنا بینات اخکارا مقصد والا
لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو پند واخلئ او غور او سوچ پکې وکئ. مونږ نازل کړي په دې خاطر چې تاسو دې کې سوچ او فکر وکئ. ګوره قرآن چې څومره بیانېږي که نه په دې کې دا مسله ضرور بیانېږي چې ګوره قرآن کې سوچ کوئ، اسې پې تېرېږئ مه، د طوطي ګردان ته مه جوړوئ. قرآن مقصد دا دی چې د دې په مقصد ځان پوه کوي. د الله خبرې دي ټول د کمال نه ډکې، ټولو کې وعظ دی. نو ځکه الله وایي لعلکم تذکرون، دې دپاره چې تاسو پند او نصیحت واخلئ او غور وکئ په دې آیاتونو کې، یا یاد کړئ حکمونه د الله تعالی. الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. په دې آیات کې الله تعالی د زناکار او د زناکار زنانه حد بیانوي چې دوی له بس سزا ورکوي. د زناکار او د زنا یو څو صورتونه دي. یو دا دی چې دا غیر شادي شده وي، چې زنا وکړي واده یې نه وي کړی، کالک وي او که جینۍ وي، دې ته غیر محصن یعنی غیر شادي شده ورته وایي. نو د غیر شادي شده سزا دا ده چې دی به 100 دورې وهي او د کلي نه به شړې، او چې کله شادي شده وي او د زنا وکړي نو دا سړی چې دا به رجم کولی شي، په کاڼو به ایستلی کېږي. نو دلته الله تعالی حد بیانوي او طریقه هم بیانوي. نو رب العالمین فرمایي الزانیة والزانی، زناکار ښځه، والزانی او زناکار سړی، فاجلدوا كل واحد منهما، ووهئ هر یو د دې دواړو نه 100 جلدة 100 دورې. دا خطاب حکمرانانو او بادشاهانو ته اکثر علما وایي چې تنفیذ د حکم چې کوي دا به حاکم وقت کوي، او عام مسلمانان ته خطاب داسې دی چې تاسو کوشش کوئ چې اسلامی نظام، اسلامی خلافت، اسلامی مشري، اسلامی بادشاهت دا په ملک راشي چې په دې سره د انسانانو عزتونه محفوظ کیږي. نو الله تعالی وایي چې فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حدیث کې د دې تشریح راغلی ده. حدیث په بخاری او مسلم کې دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو دو بانډچیانو نبی له سلام تراغلل، یو ویل د الله پیغمبر زما د زوی چې د سره مزدورو عسیفا اجیرا، نو هغه مزدورو هغه د ښځې سره بدکاری او زنا وکړله. نو خلک راجمع شو او فیصله وکړله چې تبا 100 ګړي یعنی 100 ګړان او یو سوره یعنی یو لور به پکې ورکې. عام پښتنو کې دا سوري خلک ورکې، د جاهلیت نظام هم داو. نو ما دغه شان وکړل 100 ګړان مرانه واخست او یو ماشوم مرانه واخست. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل والذی نفسی بیده، زما د الله په ذات قسمی چې زب تاسو په منځ کې حق فیصله کوم. حق فیصله سوا غداوه چې الولیدة والغنم رد علیک، دا 100 ګړان دا بم تا ته واپس کولی شي، او دا ماشومه چې تاسو په سوره کې ورکړی دا بم واپس کولی شي. سزا دا ده چې وعلى ابنک جلد 100، ستا زوی به 100 دورې ووهلی شي، وتغریب عام، یو کال به د کلي نه وشړی. او انیس رضی الله عنه ته هغه نبی علیه صلات وسلام ویل چې ته لاړ شئ انیس، که د ښځې اقرار وکړو چې او ما سره زنا کړې ده نو هغه رجم کوي. نو هغه چې لاړ اقرار وکړو هغه رجم کړله. نو ګوره ښځه شادي شده وه هغه رجم شوه، او هلک غیر شادي شده و. نو چې غیر شادي شده واده یې نه وي کړی، نو نبی علیه السلام فرمایي چې 100 دورې ووهئ او یو کال د کلي نه وشړئ. عمر رضی الله عنه یو ځل تقریر کو په معتد امام مالک کې دا روایت شته و چې آیات د رجم په قرآن کې و، خو به تلاوت منسوخ شو، حکم باقی پاتې دی. او هغه یو ناشنا خبر وکړه عمر رضی الله عنه، ویلا وی فاخشى ان يطول بالناس زمان، وزي یریږم چې خلکو باندې به داسې وخت راشي چې هغوی به وایي لا نجد آیة الرجم فی کتاب الله، چې آیات د رجم خو د الله په کتاب کې نشته. او به یې ویله وی فإن الله انزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه آية الرجم
فقرأناها ووعيناها. الله دا آیت را لګل صرف دا تلاوت منسوخ دی، حکم یې مغشن باقی دی ځکه نبی علیہ السلام په عمل کو. او وش په دې زمانہ کې څوک د دې آیاتونو نه انکار کوي چې رجم نشته، نو دا اصل کې قرآن نه مني. د قرآن آیاتم دی او دارنګ احادیث خو بخاری او مسلم د ټولو کتابونو کې شته. نو فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، معنا دا په حکم د هغه چا کې دی چې هغه غیر شادي شوده وي، سل دوری وهي او یو کالی د کلی نو شړی. ولا تأخذكم بهما رأفة ندین ستاسو لرا بهما پد زناکار سړی او په زناکار زنانه باندې. رأفت معنا زړسوان دې زړه په مسوځوي، ترس په مکوي، رحم په مکوي. فی دین الله فجاری کولو د حکم د الله تعالی کې. ان کنتم تؤمنون بالله یقینا، ان کنتم کچری تاسو ایمان لري په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې. کله الله او د الله په چې کوم قیامت تیار کړی دی پاغه تاسو ایمان وي، نو ګوره تاسو څه کوئ چې زړونه په ونه سوځي. د زړونو د نسوځېدلو مطلب دا دی عزیزانو چې یعنی حکم مپریدی، حد په نافذ کې. او که اسې زړه سوان دی راغی، اسې خلک وایي که نه داخل داسې کوي یا څوک وایي چې اس غریب وبال دی او داسې، نو دا فطري خفګان دا مراد نه دی، شرعي خفګان چې ته پې دونه خفه شي چې ته پې حد نه نافظې. نه، حد به پې نافظې، خلق به پې زړه نه سوځوي. وليشهد عذابهما، او حاضر دي شي عذاب د دې دواړو ته طائفه وډلا من المؤمنین، د مؤمنانو نه د پاره د دې چې دا سړی خو شرمېږي، دا زناکار سړی او زناکار زنانه، او د پاره د دې چې دا نور خلق د عبرت واخلي چې سبا له څوک زنا ونه کړي. نن سبا ولې دا زناګانې ډېرې دي؟ وجه دا ده چې په دې آیات عمل نشته. ته یوه کل عام د خلکو مخکې ته راوباسه، که شادي شوده وي رجم کا، او که غیر شادي شوده نو په درو باندې وه د کلي نه وشړه او د خلکو منځ کې. والله که څوک جرأت وکړي بیا من المؤمنین د مؤمنانو نه. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزانی زناکار سړی چې کم دی لا ینکحو نکاح به نه کوي په خپل رغبت او محبت سره، نکاح نه کوي الا زانیتا مگر د زناکارې ښځې سره، او مشرکتا یا د مشرک زنانه سره. والزانیة زناکار زنانه لا ینکحها نکاح نه کوي الا زان مگر د زناکار سړي سره، او مشرک یا د مشرک سړي سره. وحرم ذلك حرام کړی شوی دی دا نکاح کول د زناکارو زنانو سره علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. ګورئ د آیات مطلب څه شی دی؟ آیات مطلب مفسرینو پکې اختلاف دی، خو راجح یو نظر دا دی چې آیات عام د خلکو عادت او د خلکو غلبه بیانوي، چې غالب دا ده چې زناکار سړی د هغې میلانم زناکارې ښځې ته وي، او مشرک ولې ځکه مشرک خو زنا حرام نه ګڼي، نو هغه خو آلریډي هغې ته خو زنا نو پرابلم، هغې ته څه مسله نه ده. او کم چې مؤمن وي مخلص وي هغه د زناکار زنانه او د زناکار سړي نه هغه نفرت کوي، کرکت کوي، هغې سره نکاح نه کوي که هر څومره ښایسته سړی شي. خو چې ایمان وي په زنانه کې هغه زناکار سړي ته هغه غاړه نه ږدي، او سړی هم دغه شانتې که هر څومره یوه ښایسته ښځه د ده مخې له راشي، خو چې زناکاره وي او د هغې افر ورته راشي چې دې سره نکاح وکړي او دې ته پته چې دا زناکاره ښځه، نو هغې سره نکاح نه کوي. نو عام عادت دا دی. نو الله تعالی هم داسې وایي چې غالبه دا ده. او داسې آیات چې کوم دی ورپسې م الله تعالی ذکر کوي یو څو آیتونه وروستو چې الخبیثات للخبیثین، ګنده او پلیت او زناکار زنانه هم د دې پلیتو خلکو دپاره وي. چې کم سړي پلیته زنانه وکړله چې پلیتوالی ښکاره او یو خو هسې بدګمانۍ دي هم د آیات کې بیانوي. عایشه رضی الله تعالی عنها باندې چې منافقینو بدنامه ولګوله، او یو حقیقت چې او دا زنانه بدکاره ده، دا سړی بدکاره دی، نو چې به میلان کوي نو معنا ده
چې د عام عادت د خلکو هم دا دی چې زناکار ته میلان کوي. دویم د الزانی لا ينکح الا زانیه، د لا ينکحو د نکاح نه مراد نکاح نه د مراد کوم چې نکاح ته ویل کېږي چې ملا به راولي عقد به وتړي چې تا له میلور درکړې تا قبوله کړې او تا ما نه قبوله کړې، دا خبرې نکاح نه دلته په عربی کې مراد عبدالله ابن عباس فرمایي نکاح نه مراد وتی کول، کورواله کول، زنا کول، همبستری کول. نو ګورئ بیا د آیات ترجمه ده او دا تقریبا د جمهور مفسرینو ترجمه ده. نغوی داسې وایي الزانی زناکار سړی چې دی لا ینکحو کورواله نه کوي، همبستری نه کوي، زنا نه کوي الا زانیه مگر د زناکار ښځې سره. ولې ځکه چې دواړه زناکار دي، مؤمنان کم دي خو زناکار دي، نو دوی ځکه زناګانې کوي. او مشرکتن یا د مشرک زنانه سره ځکه مشرک او کافره هندو او دارنګې نور خلک دوی دا زنا حرام نه ګڼي، نو ځکه د هغې سره زنا کوي. او زناکاره ښځه چې ده لا ینکحها زنا نه کوي او دارنګې نه وتې کوي د لره الا زانن مگر زناکار سړی او مشرک یا مشرک سړی، ځکه هغوی حرام نه ګڼي. آیات مطلب ظاهره شو که نه؟ او که د آیات دا مطلب چې نکاح دی نه کوي نو دا آیات به منسوخ دی. د نکاح نه مراد که د عام عقد دی، ځکه زناکار ښځې سره نکاح جایز ده چې توبه وباسي، چې توبه یې ویستې وي، سړی وي زناکار وي او توبه یې ویسته چې یا الله ما نه غلطي شوې ده، نو بیا ورله سړی ورسره رشته کولی شي. ځکه الله تعالی قرآن کې فرمایي وانکحوا الایام، تاسو چې کوم دی هغې له نکاح باندې ورکړي خپلې لوریانې، هغه سړی چې هغه صالحین وي، معنا ده توبه یې ویستې وي، نو بیا د آیات منسوخ دی. امام شافعی رحمه الله داسې فرمایي. خو المهم وحرم ذلك حرام کړی شوی ده دا زنا او دارنګې دا نکاح د بدکارو سره علی المؤمنین د مؤمنانو باندې دا حرام ده. تا ته پته ده چې یوه زنانه بدکاره ده نو د هغې سره ته نکاح مه کوه، هغه پسې رشته هم مه لېږه، ځکه نورې نکاح زنانه شته دی، د هغې سره نکاح وکړه. مسند احمد کې یو روایت دی، یو سړی راغی نبی علیہ السلام نه اجازه وغوښتله، ام محزول په نوم باندې یوه ښځه وه، هغه زناکاره وه، مشهوره وه په زنا باندې. نو هغه وویله د الله پیغمبره که ما له اجازه راکې نو زه به ده سره نکاح وکړم. نو الله دا آیتونه راولېږل چې نه، د زناکارو سره نکاح مه کوئ ځکه پاکه زنانه نه ده که نه. نو وحرم ذلك حرام کړی شوی ده دا کار معنا زنا حرام ده علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. عزیزانو د زنا ډېر سخت ګناهونه دي، شریعت کې د دې سزا مقرر ده او په ګناه کبایرو کې هم ده، او الله تعالی د دوی دپاره په آخرت کې هم ډېرې سختې سزاګانې تیارې کړي دي د زناکارو دپاره. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. اوس په دې آیات کې الله تعالی دا حکم بیانوي چې اے مؤمنانو ګوره چا پسې تورونه مه لګوئ، په پاکدامنو بیبیانو باندې تور مه لګوئ چې یوه زنانه ده پاکه ده. عام دا حکم سړي ته شامل دی، خو عام تهمت چې لګیږي په زنانه ډېر لګیږي. د دې وجه نه که خیال هم کړی دی مخکې آیات کې الزانیتو دا یې مخکې ذکر کو، الزانیتو والزانی، زناکاره زنانه او زناکار سړی. دا ولې علماو لیکلي وجه دا چې اکثر هم د دې زنا دا سبب چې دا زنانه وي، چې زنانه په خپله باندې غاړه کې نه دي، د چا پلار جرأت نشي کولی چې د سره زنا وکړي، او چې زنانه کې خپله لچک نه وي او خپل غیرت پکې نه وي نو بیا سړی هغه جرأت کوي، که نه سړی جرأت نشي کولی. نو دلته هم اکثره دا تهمتونه او تورونه چې لګیږي دا په پاکدامنو بیبیانو باندې، یعنی په زنانو، ځکه الله ذکر کړه ورنه ګناه په دواړو ده، که په سړي ته دغه ولګو تهمته یو شان ګناه او یو شان سزا یې ده. سزا یې دا ده چې 4 ګواهان به راولي، چې ته وایې چې پلاني زنا کړې ده، زناکار دی، 4 ګواهان به پیش کړي. که ګواهی پیش نه کو نو 80 دورې به دا شاته تهمت لګولې، دا به 80 دورې وهي. نو الله فرمایي والذین وها کسان یرمونا چې ولی په تهمت سره المحسنات هغه پاک دامنې زنانه چې معنا هغوی بدکاره نه وي، معنا بدنامه لګوي په دوی باندې په زناکارۍ سره بدکارۍ سره.
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بیا نراولی یا نراوڑی رانوڑی دوی بأربعة شهداء څلور گواهان. شریعت څلور گواهان مقرر کړي. د دې کې اشاره د دې خبرې ته چې کلم داسې مسله راتله پټه وساتئ را ښکاره کوئ ما او داسې ډېر کم پیښ کېږي چې څلور ګواهان دې ته پیش کړي. دا ډېره ګرانه ده که نه؟ دوه به پیش شي درې به پیش شي خو څلور چېرته کوم ځای نه به یې راولئ. د دې مطلب دا دی چې داسې مسله راتلله څونه چې تغمیز العینین کولی شي څونه چې پټه ساتلی شي پټه وساتئ پرده واچوئ په انسان باندې. خانو چې څلور گواهان رانولی فجلدوهم نو اوهی تاسو دغه چا لره دغه تهمت لګونکو لره 80 جلدتن اتیا دورې. نو ګورئ حد قذف څه شی شو؟ اتیا دورې. راوبې باسي د جومات مخې ته اتیا دورې به ورکړي چې څوک بدنامه په زنانه ولګوي. ولا تقبلوا لهم شهادة او دارنګ مقبلوي تاسو لهم دغه تهمتیانو شهادتن گواهی ابدن هیڅ کلا. مطلب څه شو؟ چې په دروغه په چا باندې تهمت څوک تړي ټول عمر به دا مردود الشهادت وي. د دې شهادت او د دې گواهی به نه قبلېږي. درېمه سزا یې دا ده واولئک او دغه کسان چې تهمت لګوي هم الفاسقون هم دوی فاسقان دي فاسقان دي. نو د ټولو نه غټ تهمتیان په دې امت کې دا شیعګان دي چې په مور بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها او په صحابیاتو باندې دوی داسې تهمت لګوي او بیا چې رب العالمین صفائی بیان کړي الله صفائی بیان کړي او دوی په تهمت لګوي دا مردود الشهادت دي. الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسي. اتیا دورې خو ته میلاو شو که د هغې نه پس څوک توبه وباسي کتابو من بعد ذلك كتوبه وست من بعد ذلك رسل تهمت لګولونه واصلحوا او نیک اعمال شروع کړل او نیت خپل صحیح کو چا پس خبرې نه کولې نو فإن الله یقینا الله تعالی غفور بخون کړي رحیم رحم کون کړي. نو به ورته فاسق نه ویل کی. فاسقان دي که توبه وست به فاسق نه دي. علماء لیکلي فاسق خو نه دی خو به هم د گواهی نه قبلېږي مردود الشهادت دی اگر چې د مسله کې اختلاف دی. د عزیزانو نن سبا دا څومره ډېر دی تهمت لګول. بعضې خلک د یو ملک ټول خلک یادوي چې دا عربان نه دي دا داسې دي. نو دا څومره غټ تهمت دی. په ورځ د قیامت به ته الله له جواب ورکړي دا پښتانه نه دي دا داسې بدکاره خلک دي دا پنجابیان دا داسې دي. دې خبرو ته چا خیال نه وي او دا چې دی په ځان باندې تا د غرونو نه د اسمانونو مره اوچت اوچت بوجونه دی واچول. په ورځ د قیامت به د هر یو کس ته دا جواب به ته ورکړي چې ته داسې وې چې دا ټول داسې دي. الله رب العالمین وایي ګوره چې شهادت مردود دی 100 دورې ووهئ او دارنګې فاسق دی او مونږ او تاسو څومره کلا او خولې نیولې وي په دې کې. او شریعت کې هم داسې راغلي نبی علیه الصلاة والسلام داسې ناستو او وی ویل الا انبئکم باکبر الکبائر غټ غټ ګناهونه درته نه ښیمه. صحابه ویل ولې نه؟ یو پکې دا ویل وقذف المحسنات المغافلات چې پاک دامونو نفسونو پسې چې هغه که نارینه وي که زنانه وي چې پاک وي او ته پسې په دروغو تهمت تړې تا سره څلور ګواهان نشته او ته په تهمت تړې دا د ټولو نه لویه ګناه ده د شرک ته ورته ګناه ده او الله تعالی دلته سزا بیان کړې ده. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادته. دی آیات کې بل قسم تهمت بیانېږي هغه ته لعانم ویل کېږي. هغه داسې عزیزانو ما ته متوجه شئ دا خو عام تهمت خو که یو سړی په خپله ښځه بدګمانه شي او په هغه باندې تهمت وتړي چې زما دا ښځه صحیح نه ده نو د دې به بیا څه کېږي؟ نو دی به داسې چل کوي چې دی به راشي د حاکم او د والی او د قاضي په مخ کې به څلور قسمونه به کوي چې زما د الله په ذات باندې قسم چې زه د ګواهي ورکوم چې د زما ښځې چې دی داسې بدکاري کړې. څلور ګواهان خو نشته شپه ده ما په خپله په دې سترګو لیدلي دي. او په پنځم ځل به ووایي که زه چېرته دروغ وایم نو په ما دې د الله تعالی لعنت وي. په پنځم ځل به دا ووایي که زه دروغجن یم په ما دې لعنت وي د الله تعالی. زنانه چې کوم ده نو که چېرته سړي داسې وویل زنانه خاموش پاتې شوه نو بیا به په زنانه باندې حد نافظېږي. او که زنانه به خپل هغې هم لانجه شروع کړه چې نه دا دروغ وایي نو بیا به زنانه هم څلور قسمونه کوي چې زما دې په الله باندې قسم چې
سلور ځل به وایي چې دا زما خاوند دروغ وایي ما پسې تهمت تړي او په پنځم ځل به ووایي که زما دا خاوند چېرته رښتیا وایي په ما دې د الله غضب او د الله غوسه وي الله دې ما هلاکه کړي. نو که چېرې دواړه طرف ته ګواهۍ نه وشي بیا به څه کېږي؟ بس صرف جدایي به راشي، ښځه به د خاوند نه جدا شي. نو دې ته ویل کېږي لعان. نو رب العالمین فرمایي والذین یرمون او هغه کسان یرمون چې بدنامه لګوي ولی ازواجهم خپل بیبیانې په تهمت لګولو سره ولم یکن لهم او نوی د دوی سره معنا د دې خاوندانو سره په نسبت د دې زنا کې شهدا او ګواهان ورسره نشته الا انفسهم مگر ځانونه خپل دي. نو بیا به څه کېږي؟ فشهادت احدهم پس واجب ده فشهادت معنا فعليه شهادت واجب ده په دې خاوند باندې فرض ده په دې خاوند باندې شهادتو شاهدی کول او گواهی ورکول احدهم د یو د دوینا مراد د خاوند څه شی گواهی بکای 4 شهادات سلور گواهین بکای بالله په داسې حالت کې چې قسم بکوي په نوم د الله تعالی باندې اے زما دې په الله قسم وي چې زه گواهی ورکوم چې انه یقینا دا خاوند چې دی لمن الصادقین خامخا د رښتینو نه په دې خبره کې. والخامسه پنځمه گواهی به داسې وي چې ان لعنت الله چې په لعنت د الله تعالی دی وی علیه په دبانې په دې خاون ان کان من الکاذبین کچری وی د دروغجنو نه داسې به وکي که ښځه به غلی شوه نو بیا به په حد نافظي او که هغه هم لانجه شروع کړله نو بیا به ښځه څه کوي؟ نو الله فرمایي ویدرأ عنها العذاب ویدرأ او اړوي عنها د دې زنانه نه العذاب هغه عذاب نه مراد هغه حد چې ثابت دی هغه حد چې ثابت دی د ده لپاره په وینا د میړه باندې ځکه هغه په ګواهي ورکړه که نو که دا خاموش پاتې شو په ده به سزا وي نو دا سزا به د ځان نه څنګه اړوي اوړي تي په څنګه ان تشهدا دا چې ګواهي ورکړي دا زنانه 4 شهادات سلور ګواهینې بالله په داسې حالت کې چې قسم کوونکي په الله تعالی باندې چې انه یقینا دا زما خاوند چې دی لمن الکاذبین دی د دروغجنو نه دی دی به هم ګواهي وکړي چې په الله مې قسم وي زه ګواهي کوم چې زما خاوند په ما دروغ تړلی. والخامسه او پنځمه ګواهي به داسې وي ان غضب الله غضب د الله تعالی دی وی علیها په د باندې ان کان من الصادقین کچېرې وي دا زما خاوند د رښتینو نه. د زنانه په حق کې غضب ذکر کو د سړی په حق کې لعنت دا وجه دا چې زنانه خو اصلا د لعنت سره مختوی همیشه د پاره وای لعنت ویل کېږي د خیرو د ازار ته چې الله دې تباک الله دې پتا لعنت وکي. له غضب کې لږ داسې غصه پرته ده غصه پکې پرته ده نو ځکه د زنانه په حاله کې چې په ما دې غضب وي د الله تعالی زبا که زه چېرته د خاون خبره که چېرته رښتیا وي داسې واقعه چې دا د نبی علیہ السلام زمانه کې راغلی وه. روایت چې دی حدیث هغه مسند احمد کې دی هلال ابن امیه دی راغی او نبی علیہ السلام ته ویل د الله پیغمبره په خپلو سترګو مې یو کار ولیدو چې زما ښځې سره یو سړی پروت و تعالی ذکر راغلم چې اسلامی حکم راته بیان کې غټه اوږده واقعه د خلنډه دا چې الله تعالی دا آیتونه راولېږل نو هلال ابن امیه هم دغه شانتې څنګه چې الله بیان کړه هغه شانتې وکړل. نو دلته زنانه چې وه هغې چې قسمونه شروع کړل چې د پنځم ته ورسېدو نو دلته ورته وویلی شو چې د الله نه ویرېږه که دروغ دې ویلي نو لږه خاموش شوله ویرېده لږه شانتې بیا یې وویله چې لا افضح قومي زه خپل قوم شرمولی نه شم دا زما خاوند دروغ وایي کار ته شوی و د هلال ابن امیه رښتیا و ځکه بس په خپل منځ کې د دوی بس جدایي راغله نو بیا دا ماشوم چې پیدا شو دا ټول په ټوله باندې چې و د دې مور په شانتې و نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې خبر شو وی ویل لولا الایمان لکان لی ولها شأن که چېرته د اسلام حکم نه و موږ خو قسمونه کړي بس موږ نور حق پې نه لرو نو ما به د سره کتلی وی خو معنا دا ده چې کله اسلامي حکم نافذ شو بیا به چاته داسې نه وی چې داسې دی هغسې دی بس خوله به هم نه بیا نه استعمالوي
خپل منځ کې د دوی به جدایي راغله. ولولا فضل الله علیکم ورحمته، کچېرې نه وی فضل د الله تعالی په تاسو باندې. فضل نه مراد بچ کول دي داغه فاحش عملونو نه، ورحمت او رحمت د الله تعالی مراد د دیناغه بچ کول دي د فاحش ویناګانو نه. فضل نه مراد دا دی چې د زنا نه الله تعالی تاسو بچ کوي، لکه الزانیه والزانی په دغه حکم سره. رحمت نه مراد دا دی چې تهمت هم متړی چا پسې. وان الله یقینا الله تعالی تواب، توبه قبل انکه ذات دے حکیم حکمت والا دے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. د دې ځنه رستو واقعا دا لس آیاتونه چې دي د عائشه رضی الله عنها په باره کې دي. اوږده واقعه د خلاصه دا ده. عائشه رضی الله عنها خپل فرمایي مسند احمد کې دا حدیث دی. عائشه رضی الله عنها فرمایي وای نبی علیہ السلام عادت داو چې کله په سفر باندې تو د خپل زنانو په منځ کې به قرآن اندازي وکړه، خسنه واچو چې د چا قسمت براوته هغه به د سره په سفر کې تلاوي. زمور سره لاړم یو غزوه وا، بهر حال په یو ځای کې به پاتې کېدل. خلاصه دا ده اوږده واقعه د خلاصتن د عائشه رضی الله تعالی عنها نه یو امیل رک شو، لاکټ دا غاړه کې چې اچوي نو هغه پسې ګرځېدل د قافله مخکې لاړه. چې قافله مخکې لاړه په دې کې به وروستو صفوان ابن معطل په نوم باندې بل صحابي دی، نیک سړی دی. هغه چې وکتل چې دلته د زنانه ده نو د حجاب نه مخکې عائشه رضی الله فرمایي چې زه پیژندلم د حجاب لا نو نازل شوی چې زه پیژندم. او به چې کله حجاب نازل شو چې ما هغه आवाज وکړ چې انا لله و انا الیه راجعون، نو زه زر راپورته شوم او خپل امیل مې راواخیست او روانه شوم. نو زه راورسېدم. صفوان بن معطل سوا د دې کلمې نه انا لله و انا الیه راجعون د دې نه علاوه بل اسم نه دی ویلي. په خپل هودج اکیجاوه چې وي په اوخې چګدي په هغې کې روانه شوم ورسېدم. نو په دې کې منافقانو بس تهمت ولګو چې عائشه رضی الله تعالی عنها زنا کړې، نعوذ بالله، صفوان بن معطل سره. نو دا خبره ایسته مشهوره شو. دا چې منافقانو مشر عبد الله ابن ابي بن سلول دا خبره مشهوره کړه. دا سه هم بس بعضو مسلمانانو چر سړی خبره کوي، مسلمانان هم داسې دي که نه. مسلمانانو کې یو درې کسانو چې هغوی هم په دې باندې خبرې شروع کړلې چې د هغې نومونه حسان ابن ثابت، مستح ابن عثاثه او حمنه بنت جحش. چا او دای لکه چې رښتیا وایي. نو خبره ډیره مخکې لاړه. نبی علیه الصلاة والسلام هم پریشانه شو او عائشه رضی الله عنها لا سنه خبره نه وه، خو وایي زه به د نبی علیه السلام په دې خوی باندې پوه شم چې دا زما سره داسې بدل شانتې ښکاري. په دې کې عائشه رضی الله فرمایي چې زه خبره شوم، یوې زنانه راته وویله چې ته خبره نه چې واقعه داسې ده. وایي ټوله شپه مې جړل، سهاره پورې زما دا اوښکې نه وچېدلې. وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویله چې زه به مې مور او پلار راولم، هغه به زما صفایي پیش کړي. بهر حال هغه بیا لاړه عائشه رضی الله پلار کره. چې پلار کره لاړه یو څو ورځې وي نو الله تعالی دا آیتونه راولېږل چې دا بالکل دروغ و، عائشه بالکل پاکه ده، صفوان بالکل پاک دی، دا د منافقانو د ځان نه تهمت جوړ کړی و. نو د عائشه رضی الله عنها صفایي الله تعالی په قرآن کې راولېږل او د قیامت پورې به دا صفایي بیانېږي. نو په دې واقعه کې درسونه دا دي چې صرف د خلکو د خبرو د وجې نه چې پلانی ویل نو فلانی ویل او خلک ټول وایي نو نه 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 نه، چې کله خلک د تهمت خبره کوي په دې خپلو سترګو دې څه لیدلي نه او په دې غوږونو دې اورېدلي نه وي، په هغې باندې به ته خبرې نه کوې. که په خپلو سترګو دې ولیدل او په غوږونو دې واورېدل بیا هم د شریعت حکم دا دی چې ته به پرده اچې. که څلور ګواهان پوره شو صحیح ده، او که نو نو ستا په یو دغه باندې هېڅ حکم پرې نه نافظېږي. نو الله دغه واقعه بیانوي، فرمای ان الذين جاءوا بالافك، یقینا هغه کسانا جاءو چې راوړو بالافك غټ دروغ بدنامه لګول په عائشه رضی الله عنها باندې عصبه منکم، یو ډله مضبوطه وا، منکم ستاسو نه یو ډله مضبوطه وا. یعنی ظاهر کې دوی مسلمانان او منافقان په ډلو د مسلمانانو کې خو کنه منځونه کول جمعه تبراتل. یا عصبه مراد دغه درې کسان مو چې د مسلمانانو خبرې پکې هم شامل شي.
نو الله فرمایي لا تحسبوه شرا لكم ګمان مکوي هو په دې دروغ باندې شرا چې دا بشر وي او بد وي لكم ستاسو د پاره اے مخلص مؤمنانو ګمان مکوي بل هو بلکې دا غټ دروغ چې په عائشه رضی الله عنها باندې ولګیدل خیر لكم دا غوړه د ستاسو د پاره ځکه الله تعالی احکامات را ولېږل مسائل نو تاسو ته هغه صفائی او عید عائشه رضی الله عنها هغه پکې معلومه شو او دا رنګ نور مسائل هغه پکې درته واضح شو خیر لكم ورد استاسو د پاره خو لكل امرئ منهم مقرر ده د پاره د هر سړی منهم د دوینا څه شی مقرر ده سزا مکتسب ما هغه سزا او هغه ګنا نه اکتسبا چې کړي وي من الاثم د ګنانا یعنی چې کما ګناي کړي داغه مطابق هغه ورته سزا ملاوي والذي وهغه کستولا کبره والذي وهغه کستولا معنا چراو چت کړي دي کبره معنا د غټ بوجا د دغه دروغ منهم د دوینا له شته د دوی د پاره عذاب عظیم عذاب ډیر لوی اے چا چې دغه غټ بوج معنا دا چې اول کې دا خبره مشهور کړل عبد الله ابن ابي ابن سلول د پاره د الله په وړاندې ډیر لوی عذاب دی ډیر لوی عذاب ورل الله رب العالمین ورکوي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات واسال الله تعالی ادب بیانوي د دې مسلو په اړه کې چې کله د تهمت خبر رالی نو څه چلو کې تاسو لولا اذ سمعتموه ولنوا اذ سمعتموه کله چې واورید تاسو دغه دروغ د خبره مو واورید ظن المؤمنون معنا اصل کې دا لولا ظن المؤمنون ولګمان نکو مؤمنانو والمؤمنات مؤمنانو زنانو بانفسهم پخپل ورونو باندې یعنی پخپل نفسونو باندې انفسنا مراد په یو بل باندې ځکه یو مسلمان د بل مسلمان د پاره نفس دی خیرا د خیر ګمان ولنه کو معنا د خیر ګمان به کړي وقالو اول به هذا دا دروغ چې کوم دی اف کون ډیر غټ دروغ دی مبین ښکارا عائشه رضی الله عنها پاک بیبی دا نو دا غټ دروغ دی دا دروغ تړلې چا لولا جاءوا عليه باربعه شهداء وصلی الله تعالی فرمای لولا جاءوا ولندرا وړي دوی علیه په دې دروغ باندې باربعه شهدا څلور گواهانا فاذ لم ياتوا پس هر کلا چې دوی را نوړل بالشهداء څلور گواهان فاولئک نو پس دا کسان چې عند الله د الله په وړاندې هم الکاذبون هم دوی دروغ جنان دي نو ګوري معلومه شولا چې چا دا دروغ تړلی دا دروغ جن شو او چې پچا لګیدلی هغه پاک دامن بیبی دا ولولا فضل الله عليكم ورحمته کچرینه فضل د الله تعالی مراد د فضلنا منافقان رټل او مراد د رحمت نه چکم دی خسته آداب بیانول نو ولولا فضل الله کچرینه فضل د الله تعالی علیکم پتا سو باندې ورحمت او خصوصي رحم د الله تعالی پتا سو نه په دنیا کې ول اخر او په آخرت کې لمسکم خامخا رسیدل به تاسو ته فيما افضتم وجه د هغه کار باندې چې ورننوتلی وي تاسو پاره کې فيما افضتم په هغه درو کې چې تاسو غوپی وهل افاضات دی غوپو وهل ته هم ویل کی یعنی چې سم د سلام بوم پکې وهل په دې درو کې چې چا به خبره کوله او تاسو به منلا فيما افضتم بفيه په وجه د هغه سمانی افضتم چې ننوتلی وي تاسو فيه پاره کې عذاب عظیم نو رسیدل به تاسو ته عذاب عظیم عذاب ډیر لوی بدر ته در رسیدل وي الله بدر لسخ عذابونه در کړي وي خدای الله رحم دې چې پتا سو باندې عذاب راونه لګو دینه دا معلومه شو چې تهمت لګول په پاک دامن انسان کناری نوي که زنانه وي دا د الله په وړاندې باندې دا ډېره غټه ګناه او غټ جرم دی انسان ته په عذاب رسیږي
اذ تلقونه بألسنتكم کوم وخت چې اخستله تاسو دغه دروغ خبرې لره بألسنتکم معنا اړول را رول تاسو بألسنتکم په خپلو ژبو باندې وتقولون او کول تاسو بافواهکم په خلو خپلو باندې دا خبرې ما هغه خبرې لیس لکم چې نوې ستاسو دپاره به په هغې باندې علم څه دلیل هیڅ دلیل او پویه در سره پکې نه وه وتحسبونه هینا وتحسبونه ګڼله تاسو دغه خبره هینا اسانه چې معنا هیڅ ګناه پکې نشته دی وهو عند الله او دغه د الله په وړاندې باندې عظیم ډېره لویه ګناه ده چې ته په پاک دامنو بیبیانو باندې په پاک دامنو سړو باندې ته تهمت لګوې ولولا اذ سمعتموه ولی داسې نه وه معنا داسې به م کړی وی اذ سمعتموه چې کله تاسو واورېدل دغه دروغ قلتم ویلی به وی تاسو ما یکون لنا نه ښایي زموږ دپاره نه دي مناسب زموږ دپاره ان نتکلم بهذا چې خوله وخوځو موږ په دې دروغو باندې ځکه موږ سره پې علم نشته سبحانکه پاکي ده تعالی رای الله هذا بهتان دا دروغ چې کوم دي دا سوچه دروغ او بهتان او بدنامه ده عظیم ډېره لویه یعظکم الله ان تعودوا لمثله منع کوي تاسو الله تعالی ان تعودوا چې بیا ونه ګرځئ ګوره لمثله په مثل د دې خبرې هیڅ کله ابدا هیڅ کله ان کنتم مؤمنین کچرې تاسو مؤمنان ګوره دا موږ ته خطاب دی چې په چا پسې تهمت مه تړئ چې دا داسې دا داسې او په دې کې تاسو د یو بل سره خبره مه شریکوئ ځکه دا ټولې بې علمه خبرې دي او د الله په وړاندې دا لویه ګناه ده ویبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته الآیات احکام والله الله تعالی چې کوم دی علیم پویه دی حکیم حکمت والا دی پویه ذات دی حکمت والا دی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا په دې آیات کې الله تعالی ویره ورکوي هغه خلکو ته چې په مسلمانانو کې فاحشه او زناکاري او بدنامي دا خبرې خوروي شرکونه کفرونه ټولو ته شامل دي ان الذين بشکا کسانا يحبون چې خوخوي ان تشيع الفاحشه چې خورشي بدکاری او بدنامي فی الذين پاغ کسانو کې امنو چې ایمان راوړي لهم شتد د دوی د پاره عذاب الیم عذاب دردونکې فی الدنیا په دنیا کې معنا ک بدنامي ولګولا نو په دې باندې باتیا دوری سزا خيږي والآخرة و پاخرت کی والله الله تعالی یعلم پوئیگی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوئیگی گوری دا دی آیت مطلب عام دام دیخوا دینن سبا زمانه کی چې کم خلق په مسلمانانو کې داسې اسباب داسې وسایل رایج کوي چې پاغه سره زنا خوريږي داسې ټي وي لګوي داسې چینل لګوي چې مسلمانان گمراه کی نو دا ټول په دې کې شامل دي دویم عام د فیسبوک او د یوټیوب او د سوشل میډیا دور دی چې یو مسلمان یو فاحشه ویډیو خوروي نشروي شیر کوي او هغه نور خلک ګوري د دې سړي د پاره په دنیا کې عذاب الله ولا ورکه او آخرت کې عذاب ځکه دا د مسلمانانو ذهنونه خرابوي په دې ګنده ویډیوګانو باندې په دې ګنده فاحشو باندې او عام آیاتم شامل دي چې یو سړی وي په دې خاطر یو کلی لذي چې بدکاری شروع کی نو د د پاره سزاګانی دي ټول ته دا شامل دي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچره نو فضل الله تعالی علیکم پتا سبحان دی ورحمته او رحمت الله تعالی پتا سبحان دی نو سچل بشوي مې پتا سبخا مخا تاسو له بخا مخا الله تعالی عذاب در کړي ولی چې تاسو هم په دې بدنامۍ کې هغه شریک شوی کنه بعضی کسانو وان الله یقینا الله تعالی رؤوف شفقت کونکې رحیم رحم کونکې رحم کونکې الله تعالی یا ایها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان په دې آیت کې الله تعالی آداب بیانوي مؤمنانو ته او منافقان او د منافقانو د کارون الله تعالی مؤمنان منع کوي چې د شیطان تابعداري مکوئ د شیطان په لار باندې مزي نو رب العالمین فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو لا تتبعوا مزیتاسو خطوات الشیطان په قدمونو د شیطان پسې اے د شیطان خبرې ممنئ ومن يتبع
او هغه څوک چې روان شو او تابعداري وکړه خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان نو فانه دا شیطان چې د یامر امر کوي خپل تابعدارو ته بالفحشاء په فاحشو کارونو باندې په ګنده کارونو باندې والمنکر او دارنګ په ناکاره خبرو باندې دا ټول دا بدنامي لګول دا د شیطان کارونه دي دې کې تاسو حصہ ماخلی او دارنګي دا شباب دا فاحشه او زناګانې دا مخوروي په دې دنیا کې مسلمانانو منځ کې دام چې کوم د شیطان تابعداري دا مکوي ولولا فضل الله کچرین و فضل الله تعالی مراد ته قرآن کریم دی چې من کوي انسانان د تابعداري د شیطان نه ورحمته او رحمت الله تعالی مراد ته نزول د صورت د دې صورت دی چې دا پاک د معنی طرف ته ترغیب ورکوي نو ما زکا منکم من احد ابدا ما زکا نو نبوي پاک کړي د معصیت نه د معصیت د دغه افک نه چې تاسو په درو کې حصہ خستلا چا بنوي پاک کړي الله تعالی منکم استاسنا من احد حسوک ابدا حس کلا خد الله فضل له بس الله تعالی معاف کړی ولكن الله لیکن الله تعالی یزکی پاکوي من یشاء چاله رچ وغواړي والله الله تعالی سمیع اوریدن کې ذات دی علیم پوی دی آیات مطلب دا شو چې د شیطان تابعداري او د شیطان په نقش قدم باندې مزي ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين په دې آیات کې د ابو بکر رضی الله عنه مستح ابن اثاثا دا د ابو بکر نه ترورځو او هغه په دې بدنامه کې حصہ خسته و نو چې کله په صفائی راغله نو ابو بکر زمو قسم وکړ دا مستح چې غریبو قسم وکړ چې زه به تعالی نور یو شیز بم نه درکوم ما تاسو سره دون احسانات کولو او تا چې په دې بدنامه کې تا حصہ واخسته نو الله تعالی دا آیت راولېګو چې نه بس الله تعالی وس هر څه معاف کړی دي او دوی توبه وسته ده نو ته داسې مکوا بس تور لخپل اغا صدقه او خیرات ول ورکوام ولا يأتل اولو الفضل قسم دین کوي اولو الفضل خاوندان د فضل په دین کې لکه ابو بکر رضی الله عنه منکم استاسنا والساعه او خاوندان د پراخی معنا د مالداري منکم مالداري ایوتو چې ایوتو معنا دا قسم دی نه کوي ایوتو د مال ورکولونه چې دوی قسم کړي چې زما مال نه ورکوم اول القربا خپلوان ہوتا والمساکین او مسکینان ہوتا والمهاجرین فی سبیل الله او مهاجرین ہوتا چې هجرت کوونکي وي د الله په لار کې یعنی دا سه قسمونه مکوي دا قسم عملی کوي که قسم دې کړي دا قسم مات کا وليعفوا وليصفحوا وليعفوا ما فيد کوي وليصفحوا او مخ دی واړوي د ملامت کولونه ځکه ټولو توبه وسترا الا تحبون ایتاس نغواړي ان یغفر الله لكم چې بخنو کې تاسو ته الله تعالی والله الله تعالی چې غفور بخون کې رحیم رحم کون کې معنا دا پچا باندې چې تهمت لګیدل د الله تعالی هغه ته معافي کوي او دارنګ او ابو بکر رضی الله تعالی عنه کتا دا سکار وک رب العالمین بتا ته نور معافي وکي هدایت نازل شو ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویلا بلا بلا والله انا نحب بس بالکل هغه مستحب نه اساسته واپس چې کم دی هغه ورغه او هغه ته بخپل نفقه ورسولا او به ویل والله لا انزعها منه ابدا او زب اسکلا د دنه دا خیر دا نه من کوم نو آیات چې نازل شي دومره پورن په صحابه کرام عمل کوم زمون مسلمانان څه کوي چې معمولی غوندله غلطی دی وشي وای والله زړه مینه سپینیږي چاته او ورسه چې وکم بس زما دې زړه کې چې کم دا دغه دی وای دا تی نو وزي دا ولی دا ځکه نو چې زړه کې ایمان صحیح نشته چې ایمان راغی د ابوبکر ونه چې دغه په لور باندې بدنامه لګیدل په ناحق باندې او به د دسي سړی د طرف هغه په کې حصہ غسل چې ټول عمر هغه باندې خرچه کړي دا څومره ګران کار دی معاف کول خو ایمان چې موجود وي بلا او په خپل ورله لاړو او د الله حکم عملی کوم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات یقینا هغه کسان چې بدنامي لګوي
المحسنات پچا باندې په پاک دامنو بی بیانو باندې په پاکو بی بیانو باندې الغافلات چې بالکل بے خبر وي د ځان نه خبرم نه وي او خلق ورپسې خبرې کوي المؤمنات چې ایمان والا وي لعنوا فی الدنیا لعنت کړی شوی دی او لعنت به وشي په دوی باندې فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې لعنت په دنیا کې دا دی چې سزا دی ورکړی شوی آخرت کې دا دی اور د جهنم دی ولهم اوشتد د دوی د پاره عذاب عظیم عذاب لوی یوم تشهد علیهم دا ګوره دا سزاګانې د الله بیانوي یوم تشهد علیهم سمعهم سمعهم په هغه ورځ باندې چې کوم دی تشهد ګواهي به کوي علیهم په دوی باندې په چا باندې دا تهمتونه چې څوک لګوي السنتهم دا خپل ژبې به ورته وایي چې دا دروغ ویلي و ایدیهم او لاسونه د دوی وارجلهم او خپې د دوی بما کانوا یعملون په سبب د هغه بدو اعمالو چې دوی به کوله دا ټول به په ورځ د قیامت باندې په تا ګواهي کوي چې تا دروغ ویلي دي یومئذ نو په دغه ورځ باندې یوفیهم الله پوره بدله به ورکوي الله تعالی دوی ته پوره به ورکوي الله تعالی دوی ته دینهم بدله د دوی چې دوی حقدار وي الحق چې دوی حقدار وي ويعلمون ان الله هو الحق او پویږي به دوی او یقین به وکړي دوی چې ان الله یقین الله تعالی هو الحق والله تعالی حق ذات دی المبین ښکارا حقانیت د الله تعالی ښکارا دی الخبيثات للخبيثين اوس په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې دا زناکار چې زنا کوي د زناکار زنانه سره دا ولی وجه دا د نکاح کوي وجه دا چې د خبيث سړیم خبيث زنانه ته ډېر رغبت زین الخبيثات پلیت زنانا للخبيثين دا د پلیتو ناری نو د پاره د ګندا والخبيثون او پلیت ناری نه چې للخبيثات د پلیتو زنانو د پاره دي والطيبات او پاک زنانه چې للطيبين د پاکو سړو د پاره دي والطيبون او پاک سړي چې کوم دي للطيبات د پاکو زنانو د پاره دي اولئک مبرؤون مما یقولون دغه کسانا مبرؤون پاک دین مما دهغه سنا یقولون دهغه خبرونه چې وای دوی ورپسې چې داخله ورپسې څه خبرې کوي د دروغو د دې ټولو نه دوی پاک دي الله تعالی وای دوی ته نه پاک دي یعنی مطلب دا دی چې د اهل افک د دې دروغو بهتان لګول په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې دا اغینا دوی پاک دي لهم مغفرة اشتد د دوی د پاره روایت عامم دی لهم مغفرة اشتد د دوی د پاره بخشش بخنا ورزق او رزق کریم معنا دا چې عزت والا چې د جنت والا دي طیب خلکو د پاره خام نو ګوري په دې آیاتونو کې ټول دا مسلې بیان شولې چې چا پسې به تهمت نه لګي که چا لګاو ته به داسې نه او کنه ما تم پته ده او دارنګي شیرینګ باندې کې په فیسبوک او په یوټیوب او په دې باندې د چا عیوب پسې بلاټین نه رڼا کې او د زناکارو خلکو نه بنفرت کې د غي سره په زړه کې مینه او محبت نه ساتي الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول چې کم دی په قران باندې پوي کې رب العالمین دې زموږ تاسو معاشره د دې ګندګانو نه په امن کې وساتي امين